جنگونه او جګړې وي د شتمنو انسانانو د خوارو په نصیب شهادتونه دي صاحبه. مخکې یوه دقیقه ودرېدو او فرصت مو ترلاسه که چې د خپل وطن په غمیزې حد اقل یوه دقیقه فکر وکړو. له بده مرغه هره پیښه چې وروستی کیږي هغه د سړي په ذهن کې پاته وي. په زابل کې په روغتون چاودنه وسوه. هغه ماشومان چې د پلرونو میندو له هیلو سره دې دنیا ته راغلل بیرته وګرځېدل. ټول مو وطن دی، د ټول وطن انسانان مو د وجود برخې دي، خو ډیر نږدې غم سړی ډیر ژړوي. په دې پیښه کې زموږ د حرکت د یو غړي خپلوان هم قتل سوله. دوی د زابل د ارغنداب ولسوالۍ وو. پلار یې بزګري کوله، له غلې دانې نه یې یوه برخه ورته بیله کړله چې بچي مې دې لاړ سي، په قلات کې دې درس ووایي، سنټر دې ووایي، زده کړه دې وکړي. سهار راوځي له خپل اطاقه راځي روغتون ته، کوزه یې په لاس کې ده، بدنۍ یې په لاس کې ده چې یو بدنۍ اوبه له روغتونه راوړي. ځانمرګی راځي، چاودنه کوي او دی پارچه پارچه کیږي. فکر وکئ که دغه ستاسو اولاد اوسي ستاسو به څه وضعیت وي؟ دواړه بچي ارغنداب ته وروړي، طالبان هم راټول سي، جنازې ته یې کور ته یې هغه مور یې بېواکه ورځي او طالبان له ګریوانه نیسي چې ولې دې راووژله؟ خو هېڅ یې هم نه و کړي، ولې دې ووژل؟ په ټول وطن کې ورته قصه روانه ده. موږ نظري خلک نه یو، نه نظري کار کوو، نه نظري خبرې کوو. راسئ عمل ته داخل سو. او د عمل لپاره په دننه غونډو منډو هېڅ نسي کېدلی. صحیح ده طرحه به رامنځته شي، خو طرحه به په کلي کې عملي کوئ، ځکه د کلي خلک یې درته جوړ کړي دي چې جنګ وکړي په دې وطن کې، او د کلي خلک قرباني ورکوي. زه شدیده ګیله لرمه، د زابل وحشیانه پیښه وسوله، په ټول وطن کې هیڅ انسان راونه واته. یوازې د فیسبوک په پوسټ خو بدلون نه راځي. که حد اقل کوڅې ته راوتلي او دا چغه مو کړې وه چې ولې دا کار وسو. د هلمند مایار صاحب ناست دی، په هلمند کې موږ راووتلو، په هفته کې د یوې چاودنې شهیدان وو موږ هلته. دغسې و که نه وو؟ که دوه درې کسان به پکې مړه سوله هغه نه ریپورټېدله، وایي دوه درې انسانان دې مړه سوله، او ټول ترحم یوې جملې ته راټول سو چې خدای دې وبخي. نور هیڅ دا فکر ونه سو. خو که یو 10 کسه به مړه سوله بیا به شمشاد الطلوع رسنۍ راغله ریپورټ به یې کړه. خو
خو چې غږ پورته سو بیا به چاودنه نه ایسوي او د شیطانانو غوږونه دې کاڼئ چې بیا یې وهم نه کړي هلته. نو که غږ پورته نه کړو جنازې به پورته کوو او که غږ مو پورته که بیا جنازې نسته. ما ته په اجندا کې راکول سوي چې تاسو د خپل حرکت ریپورټ وړاندې کوئ، څه مو کړي دي، څه کوئ. په تیر یو کال کې چې 21 ولایتونو ته ولاړلو، اوس هم تازه له پکتیکا نه راوګرځېدو او قصداً هغو سیمو ته ورځو چې هلته عملاً جګړه روانه وي، چې هلته ور نسي، هلته اور مړ نه کې. په کابل کې خو امن دی، خو هلته به ذهنیت سازي کوي. او په تیرو 14 میاشتو کې چې له کوره راوتلي یو 21 ولسوالیو ته تللي یو، 343 غونډې مو کړي دي، 146 لاریونونه په هیواد کې دننه او د باندې مو کړي دي او نږدې 800 کلو ته تللي یو. د دې عمده موخه دا وه موږ په دې باور یو، دا حرکت په دې باور دی که د دې وطن مسایل موږ خپله حل نه کړله، تاریخ ثابته کړې ده چې هیڅ ملت د بل ملت لپاره کار نه دی کړی. نو ځکه موږ مجبور یو چې خپله راولاړ سو او د همدې لپاره مو دا چغه وکړله چې دولت او طالب باید سره کښېني. که سوله وسوه نور ټول مسایل خپله له منځه ځي، که هغه تروریزم دی، که هغه اشغال دی، که هغه جهاد دی، که هغه بله ده، که هغه بله ده. اما که سوله نه ایسوي ټولو طرفینو ته دا بهانه په لاس ورغلې ده. راغللو مرکز ته، ولسمشر سره مو ولیدله، ولسمشر هر څه را سره ومنل. بیرته مو په ځلو طالب جان ته پړونه یې ونیاوو چې راسه له خپلو خلکو سره کښېنه، واخو مو وړله نږدې نه چې څه وایو. اما ردوله یې نه تنها چې منلو یې نه، ټاپه یې هم راباندې ووهله چې دا د امریکې پروژه ده. زوی مړې ته خو راسه زموږ ژوند وګوره، د امریکې پروژه په پښو ګرځي خو هغه په کروزینونو کې ځي. بیا مجبوره سولو په اختر کې له اختره 5 ورځې مخکې مو د دوی لوري ته مشخصا سفر شروع که او د دې لپاره مو شروع که چې راسئ سره سپینه یې کو، که بله لاره یې خو راته ووایه. او دا د نتیجه هم تا ولیدله، 9 میاشتې دې له بهرني سره تېره کړله، نتیجه یې څه شی سوه؟ یوازې مو په انتظار کې پرېښولو. ورغللو باوجود د دې چې همدا یې راته ویل چې وژنو مو را نسئ. موږ ورته ویل چې ومو وژنئ خو درځو، ځکه ته باید موږ وپوښتې او موږ باید تا وپوښتو. هیڅ یې هم ونه سوی کړی، ټوپک یې په لاس کې و، ټوپک به یې لړزېده او سوال به ورته پیدا و چې ولې اجازه نه ورکوم. له خپل مشر سره به په فکر کې و چې ولې اجازه نه ورکوي، پلي را روان دي، پروژه کې را روان دي. څه سو هغه زما ارزښتونه، هغه زما میلمه پالنه، هغه زما ښېګڼه چې ما پرون درلوده. او هغه شوي نه حل سوله، خو بیا یې مو نه منل. هلته مو ورته ویل چې په بل میز و چوکۍ مه کښېنه له بل چا سره، په بل آفت دې اړئ، لکه پرون یم چې اړولو، لکه نن یم چې اړولي. راسه له خپلو سره کښېنه، راسه په شیر سرخ کې کښېنه، د احمدشاه غوندې چې بیرته امپراتوري را جوړه سي. راسه د میرویس غوندې په کوکران کې کښېنه.
وګوره د پنډۍ غونډې تا ته څه درکړله، وګوره د بن غونډې تا ته څه درکړله، وګوره چې هره غونډه د افغانستان تر جغرافیې د باندې سوې زموږ په خیر نه وه. نو اوس هم وایو دغه دی ومو لیدله، دا که دلته رسنۍ یا یې څوک ورسوی سي، موږ خو دوی ته وایو چې بله هېڅه چاره نسته، راسه کښېنه، له خپل وطنوال سره کښېنه، خپله مسله خپله حله کړه. چې ته وایه چې اشغال دی، فکر وکړه چې اشغال دغه کمره ده، خو دا کمره په دغو پایو ولاړه ده، او دا پایې دغه جګړه ده چې تا رامنځته کړې ده او تا بهانه په لاس ورکړې ده. ودروه دا جګړه اشغال خپله له منځه ځي، او که نه دا بهانه به اوس خو 18 کاله سو، 119 کاله به روانه وي، او د دې وطن بچي به په وینو کې لمبیږي. اوس راځم، دا خو دوی ته وې راسه یو عمل ته داخل سو. موږ خو دا دی ډېرې منډې وکړې، له کوره راوتلي یو، خپل ژوند زندګي هر څه مو شاته پرېښي دي، او هر ګړی د مرګ له خطر سره مخ یو. همدا اوس چې تللو پکتیکا ته د ظلمت په قوي جنګ کې محاصره سو، او یوازې په یو کوتي کې پاته و، که هره مرمۍ راغلې وه وژل کېدلی سوی. او د جنگ د کرښې له طالب سره لاس و ګریوان سو. دا ولې منو؟ په دې باور یو چې که موږ خپله دا کار ونه که نه کېږي، مشران ناست دي، نه یې راته کوي، ولې یې راته وکړي؟ روغ مارکیټ په لاس ورغلی ولې یې درته وکړي؟ راسه یو عمل ته داخل سو. موږ دا نه وایو چې تر پکتیکا را سره ولاړ سئ، خو موږ وایو چې له فیسبوکه راووځئ او له خیالاتو راووځئ. د دغې هرې پیښې په وړاندې فقط یو 800 روپۍ والا لټ سپیکر پیدا کړئ، راووځئ واټ ته او دا چغه وکئ چې دا ناروا وه. یو کس راووځئ، 10 کسه نور در باندې راټولیږي. بیا وګورئ چې په ټولنه کې موبلایزیشن رامنځته کیږي که نه، یوازې زما په خلو، زما په چغه او زما د ملګرو په چغه به څه وسي؟ که دا شی مو وکړ، نو بیا یې وګوره چې ټولنه بدلېدی سي که نه سي بدلېدی. او که نه وه، خدای خبر چې دا وړی شړی سي او په دې وطن کې د تحرک رامنځته سي. پای د سلیمان لایق په یو شعر کوم: زما زړه په چغو چغو لیونی سو، ولې نه ویښېږې ای ویده وطنه، د خوبونو په غفلت کې درنه غوڅ کړل چا لاسونه چا پښې او چا لمنه. ډېره مننه.